السلام علیکم. زنانیوما مترادف وتویل کی. مترادف دو مختلف لغاتونه چې انی معنا ولري مترادف بلل کیږي. اما مترادف څه شی ده؟ شتینډیک یعنی د څه په معنا ده؟ د همیشه. همدارنګه یټست د هغه مترادف څه شی ده؟ یا زنانیوم اکټوئیل او یټست څه ته وایي؟ اوسته. شون زنانیوم بغایتست د مخه. ګنس فولستینډیک د دوی دواړو معنا ده بشپړ یا مکمل پوره. همدارنګه zusammen یو ځای ته ویل کیږي. د هغو زنانیوم څه شی ده؟ gemeinsam یا zusammen دواړو معنا یو ځای ده، یعنی یو ځای په معنا. همدارنګه منشمل یعنی ځینې وخت د هغو زنانیوم یا مترادف ده ab und zu یعنی ځینې وخت. همدارنګه اخیرنی هم شپېته د وروسته په معنا ده. د هغوی زنانیوم څه شی ده؟ ناخیه. همداسې نورو معلوماتو د زده کولو لپاره